سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم دے په څلورو حصو. اوله حصہ 100 آیتونه دی. په اوله حصہ کی اوله مسله ذکر کئی اثبات التوحید. دا ثابتی چې الله رب کریم په ذات کی چې څنګه یو دی، دا شان په صفاتو کی هم یو دی، څوک ور سره شریک نشتا. بیا دا اوله حصہ تقسیم دے په دریو بابونو کی. تر دې ځای پورې 2 بابونه مونږه په وضاحت سره لوستلې. دریم باب شروع شوی دی. دریم باب د آیت نمبر 40 نه مونږ شروع کړی تر 96 پورې دی. په دې دریم باب کې هغه اصل مقصدی مسله د دې حصے بیانوي. اثبات التوحید په عنوان د اعبدو، خو خطاب دلته خاص ذکر کی بن اسرائیل ته. د دې باب اصل مقصد او ماغه د دې حصے مقصد اثبات التوحید دی. مخاطبین دلته بن اسرائیل دی چې هغې ته شپږ خطابات کوي. رکوع اول بطور تمهید راوړي، په هغې کې 3 خباثات د یهودو، د هغې مقابل 3 صفات د مؤمنانو. بیا خطاب اول د 40 نه 62 پورې و، په هغې کې ذکر د نعم و نقم و تتمه بالترغیب. دویم خطاب شروع دی د 63 نه دا تر آیت نمبر 82 پورې. په خطاب ثانی په دویم خطاب کې خباثات ذکر کئی د یهودو چې کم قبلو او چې کم موجودو، یعنی مخکینی یهودو خباثتونه بیانوي چې کم د موسی علیه السلام په وخت کې او ورسره د موجوده یهودو خباثات هم بیانوي کوم چې د نبی علیه السلام په وخت کې. د پخوانو یهودو 3 خباثات ذکر کئی
او د موجوده یهودو 4 خباثات ذکر کوي او بیا په آخر کې تتمه راوړي بالتخویف او بالبشارت. تر دې ځای پورې منګه یو خباثت د یهودو پخوانو په وضاحت سره بیان کړی دی پایت 3 او 4 کې چاغه نقض العهود ماتول د لوزونو د وعدو یا ورپسې واقع و مربوط د دې خباثت اول سره او داغه تعلق د خباثت ثانی سره هم. نو خباثت دوم د پخوانو یهودو هغه مون پرونی سبق کې شروع کړی دی 8 آیت نه 67 نه تر کوم آیت پورې چې ما تلاوت کو تر 1 پورې پدې کې دویمه پلیتی د هغوی ذکر کوي. دویمه پلیتی و د هغوی الحیل فی حکم الله چل والکول د الله په حکم کې. نو پرونی سبق کې مونږه دا ووی چې الله او رسول ورته امر د ذبح البقر وکړو خو دوی ورته ټوکې وی موسی علیه السلام د دوی د دې خبرې جواب کړو چې زه جاهل نه یم مستهزی بالله نه یم چې زه به ټوکې کوم دا د جاهلانو کار دی. نو دی کوشش دا کولو چې د دې ذبح البقر د حکم نه دی بچ شي خو هغه حربه د دیو نه چلیده ځکه د دې په زړونو کې تعظیم د بقره دا موږ پرون وضاحت سره لوستیو. نو اوس دوی په بله راتاویږي قسمه قسم سوالات کوي د موسی علیه السلام نه کیدای شي چې دا تنګ شي او موږ ته ووایي چې بس پرېږدې مې ذبح کوئ. نو سوال اول 8 آیت کې ذکر کوي په باره د عمر خزا منګ و دا بقره ذبح کو خو د دې عمر څومره به وي د عمر تعین ورله پکار دی. نو د عمر په باره کې دی سوال کړی دی اول نو د هغې جواب ورته ورکړی شوی دی. بیا ورپسې آیت 1 کې بل یو غیر ضروری سوال دی کړی دی په باره د رنګ. عمر ورته ښودلی نو سوی رنګ به څنګه وي بهرحال د هغې جواب یې ورکړی ورته. نو بیا ورپسې 80 آیت کې دوی سوال دا کړی دی چې مونږ ته خو عمر معلوم شو رنګ یې مونږ ته معلوم شو څه نورې نښې ورله ذکر کا په اندامونو باندې په اعضاو باندې سالمه ده که نه صیب مې پکې شته یا په دې رنګ کې څه نور داغونه ماغونه شته او که نه کار مار پې شوی دی که نه دغه کار داغونه پې شته دی او که نه مطلب نورې نښې مونږ له ذکر کا. نو بهر حال هغه ورته ذکر شوي او په آخر کې د دوی دا بهانې ختمه شوی او دوی دا کار کړی خو هغه هم زړه نه دی کړی. نو دا د دې 4 آیتونو حاصل دی. نو اوس اول سوال د دوی په باره د عمر دا یاد ساتئ دا سوالی من وجه عمر دا ضروری سوال دی چې دوی دا کړی دی. ځا عمر په باره کې سوال صحیح دی چې دوی کړی لکه زمونږ شریعت کې هم چې مونږ کله قرباني کو اوس دا غټ اختر را روان دی نو په دې کې چې کوم واړه څاروي دي لکه چیلې ګډ وغیره د دې دپاره کم از کم عمر هغه 1 کال دی او بیا غویان چې څوره دي د هغې دپاره کم از کم عمر هغه 2 کاله او دارنګ اوښانو دپاره 15 کاله. نو همدا شان دوی د عمر تپوس کړی عمر به څومره قالو ویل دوی ادع لنا ربک ادعو او غواړه لنا مونږ دپاره ربک خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ لا ما هي څه صفت دی د دې غوا
ماهیه آیات ساته دی سره سوال د ماهیت یعنی د ذات نکیږي ښه ماهیه سره سوال د ماهیت یعنی د ذات نکیږي لکه څنګه چې مناطقه وی چې ماهیه لفظ چرته راشي نو په دې سره سوال د ذات په باره کې کیږي چې ذات یې څه شی دی خو دلته ماهیه راوړی دی دې سره سوال د ماهیت د ذات نه دی شوی بلکې دلته ماهیه سره سوال شوی دی د صفت یې څه دی ځکه ذات خودی ته معلوم شوی مخکې آیت تاسو کته ذات ورته ښودلی چې څه شی ذبح کا بقره ذات خو ورته ښودلی نو اوس دوی بیا دوباره د ذات باره کې تپوس کی چې څه شی ذبح کو نو بیا وروسته د بقره څه مطلب نو مناطقه په دې ځای کې وایي چې ماهیه سره سوال کیږي د ماهیت یعنی د ذات چې کم یو ذات وي دا ذبح کو یعنی څه شی مونږ ذبح کو دا خبره غلطه ده د مناطقو او مناطقه اکثر غلطیږي په ډیرو قواعدو کې دی وجیات ساتي قرآن کریم منطق فلسفه د اشیاء نه مني قرآن قواعدم ګورې ډیرو ځایونو کې نه مني اکثر صرف نحو چې مولیان صاحبان دوی د علم بنیاد ګرځولې دا هم په ډیرو ځایونو کې نه مني قرآن ځان له یو کتاب دی ځان له کلام دی د قرآن د علم د حصول د پاره د کتبو ضرورت نشته قرآن کریم ځان له علم دی همداسې استاد تکینه چې سینه په سینه راغلی د رسول الله سلام نه نو له دا زده کیږي غنی په کتابونو باندې دا نه زده کیږي نو ماهیه په دې سره سوال کیږي په باره د صفت نو دیږي چې دی ویلې ماهیه صد صفت د دی نو مخې ته دا جواب ثابتای چې دی دا سوال کړی دی په باره د عمر نو عمر یو صفت دی نو معنا عمر مونږ ته ذکر کا ماهیه صد عمر د دی دا سمانم لیکل شي او دعو لنا او غواړه مونږ له ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ له ماهیه صد عمر د دی خوا یا ماهیه صد صفت د دی نو بریکټ کې ورله ولیکي عمر چې د عمر په باره کې پوښتنه کړي نو جواب ورله موسی علیہ السلام ورک الله ته سوال وکړ الله ورله جواب ورک قالو موسی علیہ السلام انه شان داده یقول وی الله فرمای انها بقره بشک دا بقره یو غواده دا سی غواده لا فارد ولا بکر عوان بین ذلك دا ورله د عمر ذکر وکړو داغي د ماهیه جواب وکړو لا فارد نه بوډای دا ولا بکر او نه تازه ځوانه ده دا معنی ولیکي وضاحت په درته کوم لا فارد نه بوډای دا ولا بکر او نه تازه ځوانه ده نو څنګه دا عوانم بین ذلک عوانم درمیانه ده په منځ د دې فارد او بکر عوانم درمیانه ده بین ذلک په منځ د دې ذالک کی اشاره ست کوي دی بډاوالی او تازه ځوانه ته د دې په مینس کې ګور صفت ور ذکر ک بقرتون د پارلا فاردون بډای نه د مونږه معنی وکړه فاردون فرض معنی دا قطع فرض معنی یو دا قطع نو کم ساروي چې د خپل همزولو نه قطع وي یعنی بډای وي دا بس یو برطرف شي یو خواته شي د نورونه نو مراد د دینه ماغه بډای شو چې یو خواته شوی برطرف شوی قطع شوی د نورونه ځکه ورته فاردون وي نو فاردون یو معنی صدا قطع چې قطع شوی د خپل همزولونه د نورونه خوا شوی یو طرف ته
یا فاردن فرض معنی د وسعت فراختیا، فرض معنی وسعت یعنی فراختیا. نو فارد ورته ولی وی ځکه چې ډیر بچی راوړي خېټه فراخه شوي دی وجه ورته فاردون وی. نو چې ډیر بچی راوړي خېټه فراخه شوي معنا او ما غسر ازي بوډۍ. یا دریم دا چې فردن کامل ته هم وی. دا ولی څه مسله ده؟ دا مایک خپل بند کړئ. یا دریم فاردن فرض کامل ته هم وی چې خپل عمر پوره وي. نو چې عمر پوره وي معنا بوډۍ، نو دی وجه ورته فاردون وی. نو ګوره درې وجوهات ما ذکر کړ. یو فاردون ورته ولی وی ځکه چې دا قطع وي د نورو نه یو طرف ته. دویم فاردون ورته ولی وی ځکه خېټه فراخه شوي د وجه د زیات بچی راوړو نه. دریم فاردون ورته ولی وی ځکه چې دا کامل شوي عمر تقریبا پوره کړي، نو معنا د دې ماغه بوډۍ شو. نو لا فاردون بوډۍ نه ده دا غوا چې بالکل بوډۍ، ولا بکرن نو چې بوډۍ نه ده نو بیا څنګه ده ولا بکرن، او نه تازه ځوانه ده، بالکل هغه تازه ځواني ته چې راشي څوک انسان تم د دې نسبت کیږي بکر او حیوان تم چې فی الفور بالغ شي خو حمل نه وي اغسته چې زنانو ته نسبت شي. بکر چاته وي؟ بکر نوې ځوان ته وي، نوې پیغلې ته وي چې حمل نه وي اغسته. حمل اغسته شي خو اغسته نه وي. نو دلته وی ولا بکرن او نه تازه ځوانه ده. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای وی البکرو بالبکری جلد مئتا. البکرو بالبکری ځوان الک چې کله زناو کی د ځواني جینې سره د پیغلی جینې سره جلد مئه د دې سزا صد سل دوری دی، دا وصل کوړې وهلی شي. نو دلته بکر نسبت چاته کړی؟ هغه چاته چې حمل نه وي اغسته او حمل نه ورکړی. نو اوس معنا څه شوه؟ لا فاردن نه بوډۍ ده ولا بکرن او نه تازه ځوانه ده. دا معنا به نه کوي بکر چې ماشوم بالکل وړه، بکر وړه ته نه وي، تازه ځوان ته وي. نو وی ولا بکرن او نه تازه ځوانه ده. نو چې فاردم نشو بوډۍ او بکرم نشو تازه ځوانه، نو آیا بیا بچی دی؟ دا سوال دلته راځي. ګوره چې فاردم نوي بوډۍ هم نه بکر هم نوي تازه ځوان هم نه، سوال دا راځي چې آیا بیا بچی دی؟ نو مخې ته جواب کې عوانم بین ذالک. عوانم النصف التي بین ذالک ابن کثیر معنی کوي. عوانم معنی کوي نصف، نا درمیانه ده پمینز د دې فارد او بکر د دې پمینز کې. بین ذالک پمینز د دې فارد او بکر. نو عوانون درمیانه ده بین ذالک پمینز د دې بوډاوالی او تازه ځواني د دې پمینز کې. ګوره دیزي کې یو مختص عمر ورله ذکر کړی نه دی، تعین د عمر ورله نه دی کړی چې دور عمر به وي. تاسې ویلی شو چې دور عمر دی ورشي زبه یې کوي، نه، صرف ورته چلی وښودو چې نه فارد ده او نه بکر ده دی په منځ کې.
نو په دې ځای تفسیر کبیر امام رازی رحمه الله هغه لیکلی دي چې دا مجتهد تفریق او چې د عمر تعین بوستو کی قاعده درته قرآن ذکر کا چې نه فارد او نه بکر بالکل هغه تازه پیغلم نه ده ځوان نه ده او نه بالکل بوډۍ ده بلکې د دې په منځ کې اوس حساب ولګوه دا د مجتهد کار شو نو هغه به اجتهاد کوي او د دې د عمر تعین به کوي او اجتهاد یاد ساتي دا کوشش ته وي نو دی به خپل کوشش کوي نو په خپل کوشش سره به دی یو عمر تعین دی دپاره کولی شي نو د دې ځینم اجتهاد ثابتیږي امام رازی رحمه الله فرمایي دی وجه اجتهاد نه انکار نشي کېده نو عوانم بین ذالک درمیانه د پمینز د دی نه بوډۍ ده او نه تازه ځوانه د دې په مینځ کې ده بیا ورپسې فرمای ففعلوا ما تؤمرون امر شوی دی للتاکید دلته امر کړی دی خدا للتاکید دی بیا ورته امر کړی لکه وروسته ویلو یامرکم ان تذبحوا بقره ذبح کوي بقره نو دلته دوباره امر کړی د پاره د تاکید چې بس د بې ځایه سوالونه مه کوئ کم کار چې تاسو ته ویلی هغه وکئ عمر تعین یې درته وکړو نور سوال مه کوو ففعلو نو وکئ ما هغه تؤمرون چې تاسو ته امر کولی شي امر درته وشو چې عوانم بین ذالک دا بس لاړ شي چې هر یو ستاسو لاس ته راځي ذبح یې کوي چې دا نه خفه کي خو دوی غیر ضروري سوالاتو ته واوښتل زه دا یو خو لږ شان ضروري و چې عمر به یې سوری نو اوس دې نه بعد غیر ضروري سوالاتو ته واوړېدل هر رنګ یې څنګه دی نو په رنګ یې څه کې تا ته خو یو عام غوا ذکر کړی بقره ذبح که ورشه په رنګ یې څه کې رنګ واره کې خو یې نو ویلي خو چونکې دې کې لږ شان خارښتو د غوا تعظیم د دې په زړونو کې و نو د هغه تعظیم د وجې دوی دا سوالات کوي او په دې وخت اړی کېدی شي دا موسی تنګ شي او دی ووایي چې بس مه ذبح کوئ ډېر وخت یې پې اړولی دی ښه داسې یو ورځ معامله نه ده د یو ورځ کار اخره کې درته حواله ذکر کوم چې څومره وخت یې اړولی و په دې ګرځېدل ورپسې اوس به دوی ګرځي کلي به چاڼکۍ ګوري چې دا عوانو بین ذالک نښی ښودلی دا به کوم ځای کې وي نو ښه ګرځېدلي ډېره موده ښه ډېر ګرځېدلي دي خو بیا راغلی دي موسی علیه السلام ته قالو ویل دوی ادعو لنا غواړه مونږ له ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کې مونږ له ما لونها څه دی رنګ د دی لون رنګ ته وایي رنګ یې څنګه دی مونږ خو ډېرو ګرځېدو ستړي شو که منښه چې دې مونږ ته ذکر کړی خو مونږ پیدا نه کړی شو نو اوس دا نښه مونږ ته وښایه چې رنګ یې څنګه دی مونږ ته به اسانتیا وشي نو ما لونها څه دی رنګ د دې غوا بیا موسی علیه السلام الله نه سوال وکړو الله ورته وویل قالو ویل موسی علیه السلام انه شان دا دی یقول وی الله انها بقره یقینا دا یو غوا ده صفراء زیړه صفرا زیړ رنګ ته وایي نو صفراء زیړه فاقع نو دا فاقع دا مزید تاکید دی د پاره د صفرا نو معنی بس شي تیزه زیړه ډیره زیړه تیزوالی د پاره راځي صفرا زیړه فاقع تیزه زیړه تکه زیړه لونها رنگ دی د دې نو انها بقره یقینا دا یو غوا د صفرا زیړه صفرا باز تفاسیر هغې د حسن بصری رحمه الله په حوالې سره ذکر کوي چې صفرا معنی تور ده تور دی وجه باز معنی کوي د صفرا تور خو امام قرطبي رحمه الله هغه وایي چې مجازي معنی ته ولې منډې وښی چرته چې حقیقي معنی وي نو دلته حقیقت همدغه معنی ده د صفرا زیړه
او دلیل څه شی دی په دې؟ دا مخې د فاقعون دا په دلیل دی. فاقعون فقع فقو تیزوالی ته وي، تیزوالی د زیړوالی. زیړ رنګ وي خو څنګه رنګي تک زیړ چې ورته خلک وي، تیز رنګ وي دغه زیړ. نو دا فاقعون تاکید شو صفرا د پاره، او صفرا نه مراد زیړ رنګ شو، او په دې فاقعون سره معنا کې نورم تاکید راغی، یعنی تک زیړ. لکه مخې د انشاءالله 1 کې به اوس وګورئ، داسې زیړ رنګ یې دی، لا شیت فیها، نشته رنګ په دې کې د نورو رنګونو. نو 1 کې وایي لا شیت فیها، نشته پکې نور رنګونه. نو دا غوا داسې ده چې تکه زیړه ده. نو انها بقرة، یقینا دا غوا صفرا زیړه ده، فاقع تکه زیړه، لونها رنگ دی داغي. بیا ورپسې وایي تسر الناظرین، تسر خوان ورکی الناظرین، تسر خوان ورکی الناظرین کتون کولا، چې څوک ورته ګوري ناغه په خوشحالیږي، او وا سوره ښکلی سوره ښایسته رنګ دی. فاقع لونها تک زیړه، لونها رنگ دی داغي. تسر الناظرین خوان ورکی کتون کولا. نو د دویمې نښې دوی پوښتنه وکړه رنګ څنګه دی؟ رنګ ورته خو تک زیړه، خلکو له خوند ورکړي چې تاسو په نظر وغورځېږي نو خوښېږي بم. نو پس د دې نه پکارو دوی تلي وو بس چې په کم نظر د دوی پرېوتلی او خوښ شوي راوستی وي زیړ رنګ ایزه به کړی وي، خو نه، دوی ګرځېدلي کلي په کلي چې یاره زمونږ خو اوس هم تسلي ونه شوه. داسې رنګونه خو د ډېر وو، مونږ وکتل ډیره موده ګرځېدلی دي، پیدا شو نه، پیدا شه نه، پیدا شه نه. دا واقع خو دلته اختصار سره ذکر شوی دی، خو په دې کې ګورې ډیر وخت لګېدلی. دوی بیا راغلی دي ډیره موده بعد. قالو دعو، قالو ویل دوی ادعو لنا، وغواړه موږ له ربک د خپل رب نه، یبین لنا چې بیان کړي موږ له ما هي څه دی صفت د دې غوا، نور صفات بیان کا. دلته ماهیه نه مراد حالت د اعمال دی، چاہے سکار مارې کړی دی که نه. نو مونږ ته نور صفات ذکر کا چې کار یې کړی دی او که نه دی کړی. دا مانم کولی شي چې یاره دا مستعمل واخلو که غیر مستعمل، استعمال شوي به وي ډېر او که نه. یا داسې ویلی شي چې دوی راغلل او دوی ماهیه څه صفت دی، دا به چرته غریبانانو سره که نه، دا به مالدارو سره. ځکه د غریبانانو هغه چې وګورئ نو بلا کارونه یې پې کړي، داغونه یې پې جوړ کړي او په سوټو موټو باندې ګندوي. او چې مالدارئ نو هغې ښه ښکلی صفا ساتلي، مینځلې د خوند دپاره شوق دپاره یې ساتي. نو دوی الماهیه څه صفت دی، یعنی نورې نښې څه دي؟ ولی ان البقره تشابه علینا، یقینا دا غوا تشابه ګډه وډه شو، علینا په مونږ باندې، دا خو په مونږ باندې ګډه وډه شوه، مونږ اشتباه کې پرېوتو. نو بیا مخې ته وایي وانا ان شاء الله، وانا یقینا مونږه ان شاء الله که چېرې خوښه شي د الله، لمهتدون خامخا رسیدون کی ویو مقصد تا. دلته هدایت معنا مقصد ته رسیدل دی. یا مقصد یې څه شی و؟ دی غوا ته رسیدل او هغه ذبح کول. وإنا یقینا مونږ ان شاء الله که خوښه شي د الله لمهتدون خامخا رسیدون کی ویو مقصد ته، مقصد ته به ورسو. ور دلته دی کلمه د برکت و ان شاء الله، په دې کې ډېر برکت. مخکې انشاءالله سورة الکهف کې به زه په دې بیا ډېر وضاحت کوم درته. و چې کم یو کار کې او د هغې تعلق عموما د راتلونکي وخت سره نو لفظ انشاءالله به وایي،
لکه رسول الله سلام ته هم د دې امر شوی چې تا ته د سبا پته نشته، سبا نه ته نه خبر څه به کېږي. نو انشاءالله وایې که د الله خوښه کېږي به کنی نه به کېږي. نو چې دا مو وې نو که د الله خوښه نه وه هغه کار به ونه شي نو تاله به پکې خیر وي، او که د الله خوښه وه کار وشو نو بیا هم ستا پکې خیر، او که نه ته وې نه ماله پته ده په دې کې راله خیر دی دې کار کې، نو ځان دې غرق کو. و انا انشاءالله او بېشکه مونږ که خوښه شي د الله له محتدون خامخا رسیدونکي به یو مقصد ته، مقصد ته به ورسیږو، یا خامخا لاره به ومومو. دا هم ویلی شي لاره موندل د څه شي؟ د هماغه د غوا او هغه ذبح کولو. دې ځای کې ابن کثیر یو حدیث ذکر کړی دی، وی لولا ان بني اسرائیل قالوا انا ان شاء الله لمهتدون. وی کچر بني اسرائیل دا جمله نه وی ویل ان شاء الله، نو فرمای لما اعتو نه به ورکړی شوی دوی ته، دا غوا به دوی نو موندلې، خو دوی ان شاء الله وی ولکن استثنو، او لیکن دی استثناء وکړه چې د الله خوښه شامله وي په دې کې اله. نو د دې ان شاء الله د وجې دی ته دا غوا میلاو شو، دا مقصد ته ورسېدل. نو چې کله دی سوال وکړو دریم چې نور منږ ته نښې د دې ذکر کا، نورې نښې څه دي؟ نو جواب یې وکړو، قالو وی موسی علیه السلام انه شان دا دی، یقول وی الله انها بقرة، یقینا دا یو غوا ده، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث. ګوره سوره نښې ورله ذکر کوي، ګوره لا ذلول تثیر الارض بل ولا تسقي الحرث مسلمة لا شیة فیها، دا نورې نښې. نو لا ذلول نه دا غاړه وتلی، ذلولون هغه څاروي ته وایي چې کار پې شوي او د هغې غاړه وتلي. لکه اکثر زمینداران په دې پوهېږي چې چا زمینداره کړي نو هغې چې کله په څاروي باندې یوې کوي قلبه پې کوي نو هغې اول څاروي له غاړه پخوي. لکه زمونږ دا زنګونان وګورئ یا د مزدورانو دا لاسونه وګورئ، د دې دا کف نو هم پاخه شوي کلک شوي د وجې د کار نه. نو دا غویان هم اول سکی دا سټونه ورله پخوي، نو ځکه بیا پړې مړې ور واچي هغې ته، نو بیا خوږېږي نه، نو کم داسې واچي یا بیا ډېر خوږی. نو جواب یې ورکړ لا ذلولن، دا ذلولن صفت شو د دې وروستو بقرتون، چې دا غوا داسې ده لا ذلولن چې نه د غاړه وتلې، او د زمیندارانو په اصطلاح کې ورته جوتی وي. نو دې وجې معنی دا هم کولی شي لا ذلولن جوتی نه ده. نو جوتی چاته وي؟ د هغې غاړه پخه شوي د وجې د کار نه، کار یې کړي غاړې ورله څه کړي دغه کار د وجې پخوالی پرې راغلي، نو هغې ته بیا څه وایي؟ ذلولن وایي. نو دې ځای کې نفي کوي د هغې نه چې لا ذلولن نه ده غاړه وتل، یعنی جوتی هم نه ده چې کار پې شوي. کار یې څه شی دی؟ تثیر الارض چې اړی ځمکه، دا تثیر الارض صفت شه د پاره د ذلولن ښه. نو لا ذلولن نه ده غاړه وتلې، تثیر الارض چې اړی ځمکه، غاړه نه ده وتلې چې ځمکه اړی، ځمکه شلی د پار د فصلونو، د پار د تخم. تثیر الارض اثار یسیر اسارتن په معنا د اړولو راځي ښه. نو دې وجې مونږ د تثیرو معنا وکړه اړول. لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي، هغه وایي من اراد العلم، څوک چې اراده لري د علم. ور ډېر ښکلی قول دی د ابن مسعود صحابي رسول، هغه صحابي چې په قرآن ډېر ښه پوهېدو ښه، او د هغې وجه هم درته ذکر کوي د قرآن د فهم، چې دا فهم په څه باندې حاصلېږي. هغه وایي من اراد العلم، څوک چې اراده لري د علم چې علم حاصل کی. نو بیا فرمای فلیصور القرآن،
نو دې اړې راړې قرآن بار بار اړو راړو څه مطلب ختم شي بیا یې راواړو ختم شي بیا یې راواړو ختم شي بیا یې راواړو دا نه چې ختم شریف مې وکړو تفسیر مې ولیکلو بس کار مې پوره شو د قرآن فهم پس راځي چې بار بار قرآن اړې راړې ښه یو داسې اړول راړولي چې ځان ته خلاصولي زموږ اکثر ملګري داسې کوي یاره منډه ورکه منډه څه ته وایي په قرآن کې چا منډه راوسته یا د الله بنده قرآن دا خو ډیر عظیم کلام دی د الله خبرې دي د الله خبرې له به منډه څنګه ورکي نو دین ځان نه د مبتدین و حافظان جوړ کی ناغي په رمضان شریف کې منډه ورکي او دی په ترجمه شریف کې منډه ورکي نو یاله زر زر ختمو تا پسې داسې پولیس ولاړي چې شابه زر ختم که ګنی وجنو دی خپ خون دی وایه د الله بنده د الله علم دی د الله علم بسوري زو تب هغه څه کوله وکړو خو خپل وسه پورې بسنه څه کوشش کو کنه نو عبدالله ابن مسعود وی من اراد العلم فليصور القرآن څوک چې اراده لري د علم حاصلولو فليصور القرآن نو دې اړې راړې قرآن نور کتابونه نه دي ذکر کړي ښه مونږ مولیانو صرف نحو منطق فلسفي پسې علم وتړل هغه وی قرآن کې علم دی نو بیا وجم ذکر کی فإن فيه علم الاولین والآخرین یقینا په دې قرآن کې حالات دي د اولو او د رستو خلکو د ړومبنو د رستو د راتلونکي وخت د هغې علم هم پکې شته او د پخوا خلکو د پخواني زمانې علم هغه هم پکې شته نو د قرآن فهم که حاصلول غواړي دا به اړوي راړوي ښه نو دې ځای کې معنی ده تثیر الارض چې اړی راړی زمکا چې اړی څه شی زمکا ولا تسقي الحرث نو ګوره زلولونم نه ده چې زمکا اړی کار نه دی شوی پاغي باندې ولا تسقي الحرث اوس مزید وضاحت کوي ولا تسقي الحرث او نه ارټی ده چې خړوب کوي فصلونه تسقي استسقا ګوره وروسته مونږ ویلیو اوبو ته ویلی شي ښه اوبه ورکولو ته او حرث فصل ته وایي دا معنی کولی شي ولا تسقي الحرث او نه خړوب کوي اوبه ورکوي الحرث فصلونو ته نو د زمیندارانو په اصطلاح کې بیا دې ته ارټي وایي ارټونه جوړ کړي په هغې کې د غویانو ته پړي مړي اچولي تاوی راته وي اوبه پرې روباسي او فصلونو له ورکوي کلو کې شته ده تاسو به لیدلي کنی په د یوټیوب باندې سرچ کوي ولا تسقي الحرث او نه خړوب کوي فصلونه یعنی ارټیوم نه ده نه ارټی ده او نه جوتی ده چې کار به شوي او اندامونو باندې اثرات نشانونه راغلي نه هیڅ نشان پې نشته بیا مخکې مزید نور د دې وضاحت کې مسلمتن سالمه ده په اعضاو تمام اعضای سالم دي بله نښه لکۍ وغیره دام سالم خکرم سالم هر یو سیز سالم یو ځای هم کټ نه دی خراب نه دی او مسلمتن سالمه ده په اعضاو باندې دا بل صفت بیا وی لا شیت فیها نشته پدې کې نور رنگونه پدې کې نشته یا لا شیت فیها نشته پدې کې داغ د کار مار دو معنی کولی شي یو لا شیت فیها نشته پدې کې نور رنگونه صفراء تک زیړه ده بل رنگ پکې نشته ملاوټ د بل رنگ یا لا شیت فیها نشته پدې کې داغ د کار مار داغونم پې نشته بالکل صفا ستره ګوره دې ځینه ثابته شوه چې د غویانو دوه کارونه دي یو کار یې څه دی ذلولن تصیر الارض چې هغه به جوتي وي ځمکه باړی او دویم تسقي الحرث فصلونه به درته خړوب کوي دا دریم و څلورم پکې نشته په دې کلو کې اکثر خلک که تاسو لیدلي په دې سنډاګانو باندې سورلي کوي ناستي پې نو یو سنډا په بل ناستي او بعض ورپسې ټانګیم تړلي سبزي پې خرڅوي دا کارونه د هغې نه دي دا دوه کارونه ورله قرآن ذکر کړي دي د هغې دپاره خر شته د هغې دپاره اس شته نه کې غوا
غوی تاسو د سورلو د پاره استعمالوي، غوی تاسو د سبزیانو د پاره نه، هغې د پاره نه استعمالیږي. دا دوه کارونه ورله قرآن ذکر کړي دي. یو چې ځمکه اړوي نو پای کې بیا کاشتکاري کیږي، او دویم چې فصل درله خړوب کوي. مسلمتون سالمه د پازه او لا شیت فیها، نشته بل رنگ پدې کې، نشته داغ پدې کې. نو چې دا ټولې نښې ورته ذکر کړې نو پاتې څه شوه پدې کې؟ دې نه پس هم څه سوال شته، څه تپوس شته چې دوی وکړي؟ نو بس غلی شو. دی چې خپل کم مقصد دپاره دا سوالونه کول، هغې کې خو دی پوره نه شو، هغه مقصد یې ونه رسېده سر ته چې دوی ته وایي نه تاسو به یې نه ذبح کوئ، نه خامخا به یې ذبح کوئ، فرض دی. څومره پوښتنې وکړې دا ټولو جوابونه یې ورکړه. قالو ویل دوی د شرم دا خبر وکړه، الان اوس جئت بالحق، راتله دی وکړه په پوره بیان. دا معنی به نه کوي بالحق چې په حق باندې، یعنی د باطل په مقابل کې دا واخلی. نو حق دلته دا د باطل په مقابل کې نه دی. بعض خلق قول د امام قتاده ذکر کوي، هغه ضعیف دی. دلته حق نه مراد پوره بیان دی، لکه تفسیر سمرقندی هغه لیکلی دی اتمام تصفیفه، اوس دی پوره که صفات، اوس دی پوره بیان مونږ ته وکړه. قالو ویل دوی الان جئت بالحق، اوس دی راتلو که په پوره بیان، بس اوس مونږ پوه شو مکمل. په دې ځای چې تاسو ګورئ تفسیر ابن کثیر مخکې آیتونه را روان دي، هلته آیت نمبر 83 د لاندې دلته هغه په حواله د ابن عباس رضی الله عنه ذکر کوي، وطلبوها 40 سنه، او دوی طلب کدي غوالا 40 سنه، 40 کاله، او دومره وخت په لګولې. نو دې ته ویل حیل فی حکم الله، د الله په حکم کې چل ول کول، دا د دې بد وختو کارو. وطلبوها 40 سنه، او طلب کو دوی د دې 40 سنه 40 کاله. دا ټکی یاد ساتئ، دا مونږ له مخکې ډېره فایده راکوي. د اوس نه ستاسو ذهن کې اصل واقعه په حواله د قرآن او د تفاسیر غرزوم چې دا ستاسو ذهن کې وي. قالو ویل دی الان جئت بالحق، اوس د راتلو که په پوره بیان. فذبحوها، نو ذبح کو دوی دی غوالره. وما کادو، او قریب نو دوی یفعلون، کون کی دی کار لره د زړه نه. دا کار خو یو کو، خو د زړه نه یې ونه که. ولی د دوی په زړونو کې تعظیم و د غوا. نو الله تعالی دغه تعظیم په دوی باندې ختمول غوښته چې غوا ذبح کوي، ستاسو زړون نه د دې تعظیم لاړ شي وځي. اوس هم داسې ځایونه شته چې د خلکو په زړونو کې دای تعظیم وي، لکه د درګاهونو دا جنډې بیرغونه، په هغې کې دا ګټې مټې مالګه شیا. نو که ستاسو خپلو کې څوک وي نو بویز هغه بیا خوا دې خوا وغورځو چې د هغه زړه نه دای تعظیم وځي، ولې دا سبب شي د پاره د شرک. نو باری تعالی په دوی باندې دا غوا ولې ذبح کول؟ ځکه چې د دوی د زړونو نه تعظیم وځي او دوی د عبودو مسله په صحیح معنو سره ومني. نو دا د دې دویم خباست مونږ ولستو. دویم خباست څه شی و؟ هغه الحیل فی حکم الله، یا داسې ویل شي الحیل فی ذبح البقر، چل ول کول په ذبح بقر کې، په ذبح کولو د غوا یا په حکم د الله کې چل ول. دا د دې مشرانو بني اسرائیلیانو کارو. سبانی سبق کې انشاءالله د دې درېمه پلیتی بلولو، قتل النفس و اتهام البری. د دې مشرانو چې دی به یو تن ووجلو، یعنی جرمونه به کول، به په نورو خلکو اړولو، تهمت به په بل چاو لګولو. دا هم د دې یو پلیتی وه. سبانی سبق کې وایو، ترجمه کوم غوږ کې دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، او کله چې ویل موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته، ان الله یقینا الله یأمرکم، حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره، چې ذبح کوي یو غوا. قالو ویل دوی نیسي مونږ په ټوکو. قالو موسی علیه السلام اعوذ بالله، پناه غواړم په الله سره ان اکونه، د دې نه چې شم من الجاهلین، د جاهلانو نه. قالو ویل دوی ادع لنا، وغواړه مونږ له ربک خپل رب نه، یبین لنا،
بیان کی مونږ له ماهیه څه دی صفت د دې غوا عمر یې څومره دی. قال وی موسی علیه السلام شان دا دی وی الله یقینا دا یو غوا ده نه بوډۍ ده او نه تازه ځوانه ده درمیانه د په منځ د دې کې نو که هغه چې تاسو ته امر کولی شي. ویل دوی غواړه مونږ له د خپل رب نه بیان کې مونږ له څه دی رنګ د دې غوا. وی موسی علیه السلام شان دا دی وی الله یقینا دا یو غوا ده زیړه فاقع لونها فاقع تک زیړه لونها رنګ دی داغي خون ورکی کتونکو له. ویل دوی غواړه مونږ له د خپل رب نه چې بیان کې مونږ له څه دی نور صفات د دې غوا. یقینا دا غوا ګډه وډه شو په مونږه او بېشکه مونږ که خوښه شي د الله خامخا لاره به عمومو یا خامخا مقصد ته به ورسو. قالو موسی علیه السلام شان دا دی وی الله یقینا دا یو غوا ده لا ذلول تثیر الارض نه ده غاړه وتلی یعنی جوتی نه ده تثیر الارض چې اړی ځمکه چې ځمکه شلی د پار د تخم د پار د فصلونو. ولا تسقي الحرث او نه خړوب کوي فصلونه اوبم نشي ورکول یعنی ارټي هم نه ده. نو دا مانم کولی شي د زمیندارانو په اصطلاح لا ذلول جوتی نه ده تثیر الارض چې اړی ځمکه ولا تسقي الحرث او نه ارټي ده. مسلمتن سالمه ده په اعضاو لا شیت فیها نشته رنګ پدې کې د نور رنگونو نه یا لا شیت فیها نشته پدې کې داغ. ویل دوی اوس د راتلو که په پوره بیان نو زبه کدی دی غوا لره وما کادو یفعلون او نو دوی کون کې دی کار له د زړه نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.